السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. محترم ورونو اخواندو، حیا د الله تعالی نه کول او حیا د ملائکو نه کول دا هغه څه دي او دا هغه صفات دي چې انسان په د ډېرو جرمونو نه بچ کیږي، انسان په د ډېرو ګناهونو نه بچ کیږي. چې کله یو مجرم انسان، یو ګناهګار، یو عاصي انسان په دې باندې پوهیږي او دا یقین یو په دې عقیده یي چې زه دا فعل کوم الله ماته ګوري. حدیث د جبریل کې راځي که نه، نبی صلی الله علیه وسلم چې جبریل پوښتنه کوي چې مل احسان، احسان څه ته وایي؟ هغه ورته وایي ان تعبد الله کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. دا الله داسې بندګي وکړه ګویا که ته الله ګورې، که ته نه ګورې خو ته خو ګوري که نه. دیات کې دې ته اشاره ده، یا ایها الانسانو، ای انسانه، ما غرک بربک الکریم، ته په کریم رب باندې څه شي مغروره کړی چې ستا رب کریم دی، عزتمند دی او عزتمند خالق مصور باری ذات تا ته ګوري ته دا فعل کوي او ستا د بدن باریک باریک اندامونه یې په څه عجیب کیفیت باندې الله تعالی جوړ کړي دي. نو کلم چې د مؤمن دا عقیده شوه چې زه الله ته ښکارم په دې کوټه کې، په دې غر کې، په دې سمڅه کې، د ځمکې لاندې، دې اتاق کې، په دې شپه کې، په دې ورځ کې، په تیاره کې، په رڼا کې، هېڅ کلن به یو زنانه یو نارینه غلط فعل ونه کړي، خو چې دا یې عقیده یي چې الله بصیر دی، الله لیدونکی دی. دویمه حیا د ملایکو نه کول. قرآن کریم کې راځي که نه، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. حافظ ابن حجر لیکي هر انسان باندې 19 ملایکې مقرر دي، یا خو دا کرام الکاتبین دي، نور ملایکې دي. نو دا څومره بده ده چې انسان ګناه کوي او ملایکې ورسره دي. حتی حدیثونه معلومیږي چې کله څوک په زنا باندې مبتلا شي د 1 میل په اندازه باندې ملایکې ورنه وړاندې ځي، ځکه د دې د بدبوی هغوی نشي کابو کولی، ځي ورنه. نو مؤمن د عاقل دپاره دا مناسب دي چې دغه ملایکې چې ملایکو ته کرام او یو عزتمنې دي، نو دا ولې ته داسې فعل کوې چې ملایکو ته هم تکلیف رسي، هغه ستا نه بیا وړاندې کېږي. درېیمه حیا د ځمکې نه پکار ده، د ځمکې نه. هغه د سلفو د یو عالم وینا راته ذهن ته راغله. هغې چا یو عالم ته ویلي وي چې زما اراده ده چې ګناه کوم، ورته وایي ګناه وکړه خو په ځمکه به یې نه کې او په هغه ځای کې به یې نه کې چې الله ته ښکاري. د هغه سوچ وکړو چې هر ځای کې ځمکه ده، چېرته سړی ګناه وکړي، ښځې یو ځای کې ځمکې نه پورته شولې، ای الله نه پټېدی شي؟ الله نه نشو پټېدلی. هر ځای کې الله ته ښکارو او هر ځای کې ځمکه ده، نو ګناه به چېرته وکړو؟ یومئذ تحدث اخبارها، دې ته سوچ وکړه. نو د قیامت په ورځ به دا ځمکې څه کوي حالات وایي. څلورمه حیا د خپل د بدن د غړو نه ده. حتی اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. تاسو ګوري خپلو اندامونو ته وسړی غشي مخاطب شي، لما انطقتم، لما شهدتم علينا، تاسو ولې ګواهي وکړله؟ ورته انطقنا الله الذي انطق كل شيء. على كل حال قدر منو د خپل د بدن د غړو نه حیا دم پکار ده.
بل خبر دا ده د دې مخلوق نه حیا پکار ده د دې انسانانو نه. حدیث کې راځي کنه کل امتی معافا الا المجاهرین. دا چاته معافی ده او څوک چې ښکاره ګناهونه کوي دې ته معافی نشته. د شپږمې پارې سر دی کنه لا يحب الله الجهر بالسوء. د ګډ توجیهات دي یو پکې دام د ښکاره ګناه دا مه کوه. دارنګه د الله نه حیا چې ده هغه بیا داسې ده چې سر کې چې کوم اندامونه دي سر کې سترګې دي غوږونه دي خوله ده مغزه دي دا اندامونه ګناه کې مه استعماله. دارنګه خېټه کې چې کوم اندامونه دي فرج وغیره پکې دی دا ګناه کې مه استعماله او مرګ رایات کا او د بدن د زړښت رایات کا او د دنیا ښکلا چمک دا پرېږده. دې پسې ډېر مزه. علا کل حال دا درس چې کوم ذکر شو قدرمنو ډېر لنډ دی په لنډو الفاظو کې دی خو ډېر څه پکې پراته دي. سوچ او فکر وکړه پکار. السلام